بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقف دولنا من تیر درس کې دا خبره وکوله چې وقف په عموم کې شپږ ډوله باندې تقسیمیږي. نمونه پرون واغستل، هیله کوم چې هغه نمونه به انشاءالله زده شوي وي. وقف انتظاري، وقف اختباري، وقف اضطراري، وقف تعسفي، وقف مراقبه یا معانقه، او همدغه شان په آخر کې وقف اختیاري. دا شپږ قسمونه دي یا شپږ ډولونه دي یا دا شپږ محلونه دي. بیا دغه اخرنی چې وقف اختیاري ده، دا په خپله بیا په دوو ډولونو باندې ویشل کیږي چې یو ته ویلی کیږي وقف مقبول او بل ته ویلی کیږي وقف غیر مقبول. دا مقبول او غیر مقبول بیا خپل اقسام لري. مقبول قسم چې دا هغه ځان ته څلور قسمونه لري چې وقف لازم، وقف تام، وقف کافي او وقف حسن. او غیر مقبول په دوو قسمونو ویشل کیږي چې قبیح او اقباح. نو را روانو درسونو کې به انشاءالله دغه وقفونه هر یو تعریفیږي او د هر یو په مطلب باندې به ځان پوهیو چې انتظاري څه ته وایي او اختباري څه ته وایي، او همدغه شان تر اخره پورې چې بیا کله اختیاري ته رسیږو، په اختیاري کې بیا مقبولې کمې وي او غیر مقبولې کمې وي، او بیا په مقبول کې چې دی نو لازم او تام او کافي او حسن به انشاءالله تشریح کوو. نن راځو اول قسم وقف ته، وقف انتظاري. وقف انتظاري هغه وقف ته ویل کیږي چې کله یو قاری صاحب محترم یا یو تلاوت کوونکی قاری ذکر چې په هر ځای کې راځي، یو خو زموږ استاسو په جامعه او په ټولنه کې قاری نه مراد هغه خلکو ته ویل کیږي چې د قرآن کریم حافظان وي. نو په اصل کې دا قاری هغه چاته ویل کیږي څوک د قرآن کریم تلاوت کوي، ولو که په ناظره کوي. حافظ بېله اصطلاح ده او قاری بېله اصطلاح ده. حافظ چې د الله تبارک وتعالی د کتاب حافظ وي، قاری چې د الله تبارک وتعالی د کتاب لوستونکی وي. یا دا معنی په دوی باندې صدق کوي، ځکه ورته خلک وایي یو څوک چې د قرآن کریم حافظ جوړیږي نو هغه چې د الله تعالی کتاب تلاوت نه کوي خو نه جوړیږي. یو آیات سونو کرکته دغه مخې ته راځي تر څو د هغې په نتیجه کې دی حافظ کیږي. سبق ده او سبقي ده او منزل ده او گردان ده او دور ده او ضبطول دي او یادول دي او تکرارول دي، دا ټول شیان چې یو ځای کې نو د الله تبارک وتعالی د کتاب د هر یو آیات په برخه کې لسګونو نه خبر اوړي، خبر سلګونو ته رسیږي. ځکه دا د یوې ورځې د یوې میاشتې د یو کال نه ده، بلکې د څو کالونو د شپې ورځې محنت په نتیجه کې د یو څوک د الله تعالی د کتاب حافظ جوړیږي. نو قاری معنا هم پې صدق کوي، خو دلته مطلب دی نه هر هغه څوک که حافظ دی نه وي که نه، یا د مروجه قاری دی نه وي، خو د الله تعالی کتاب چې وایي د الله تعالی کتاب درست ویل، د الله تعالی کتاب د قواعدو په اساس باندې ویل، دې ته ویل کېږي قاری یعنې تلاوت کوونکی. دلته وقف ته تعریفوي چې وقف انتظاري هغه وقف ته ویل کېږي چې کله یو قاری یا لوستونکی یا یو تلاوت کوونکی په داسې ځای کې وقف وکړي، انتظاري درته پیژني چې په داسې ځای کې وقف وکړي چې هغه کلمه له یو حکم څخه زیات حکمونه ولري. کومه کلمه چې ته تلاوت کوې هلته ته د یو حکم نه زیات حکمونه په هغه ټکي کې په هغه کلمه کې موجود وي، ته هر ځل د وقف کولو په نتیجه کې یو حکم هلته عملي کول غواړې. نو په دې خبره پوهېږئ؟ یو آیات ده، یوه کلمه ده په قرآن کریم کې، هغه یو قسم نه بلکې څو قسمه ویل کېږي، څو حکمونه ورته څه شی دي متوجه دي، او ته دا وقف دې دپاره کوې چې یو ځل ووایې یو حکم پې عملي شي، بیا رشته اعاده شي، بیا ووایې بیا بل حکم عملي شي،
بیا وایي بل حکم عملی شي. دا چې هر ځل ته وقف کوې دې دپاره کوې چې په دغه کتاب کې په دغه کلمه کې چې کوم حکمونه ورته متوجي شي هغه څنګه شي یو په عمل کې راشي. دغه وقف ته ویل کېږي وقف انتظاري. صحیح شو؟ هغه حکمونه او قراتونه چې غواړي پر ځای کړي او یا یې شاګردانو ته ور زده کړي عبارت له وقف انتظاري څخه ده. یا یې خپله غواړي چې عملي کړي یا دې دپاره وقف کوي چې په شاګردانو باندې څه کړي دا کلمه ور زده کړي چې دا داسې ویلی کېږي دا داسې ویلی کېږي دا داسې ویلی کېږي. صحیح شو؟ یعنې مطلب دلته دا شو چې په قرآن مجید کې لکه مثلا موږ وایو چې الحمدلله رب العالمین. عالمین کې وقف شته؟ شته. مد هم شته. کم مد ما وکړو؟ مد عارض وقفي. حکم مې په کم یو اجرا که؟ قصر. قصر. او دلته قصر طول توسط درې واړه جایز دي. اول ځل مې وقف وکړو نو شی مې وکړه قصر. اوس بیا وایم الحمدلله رب العالمین. بل حکم مې عملی که. صحیح شو؟ دریم ځل بیا وایم چې هلته زه طول عملي کول غواړم. الحمدلله رب العالمین. دغه ځای ته دغه کلمې ته د مد د لګانه درې حکمونه ورته متوجي وو او ما درې ځلې وقف وکړو. د هر ځل وقف سره مې وغوښتل چې یو حکم څه شی کم عملي کم. څه لپاره عملي کم؟ تر څو شاګردانو ته ور زده شي. یا یې خپله عملي کوئ ځان دپاره یا دې دپاره عملي کوئ چې نورې خلک یې څه شی کړي زده کړي. دغه شان وقفونه چې د یو شي د زده کولو یو شي د وضاحت کولو لپاره استعمالیږي او ته وقف کوې هلته د وقف ځای نه ده ستا سام تنګه نه ده بل ځای ته رسېدل هم کولی شي بل دنه قوي مد ته رسېده هم کولی شي خو دلته دې دپاره ودرېږي چې دغه حکم چې دلته متوجه دا څنګه شي واضحه شي او خلکو ته وښودل شي. دغه شان وقفونو ته ویل کېږي وقف انتظاري. واضحه شو خبره؟ وقف انتظاري هغه وقف ته ویل کېږي چې یو تلاوت کوونکی یو قاري صاحب محترم په یو کلمه باندې د دې دپاره ودرېږي چې هلته د یو نه زیات حکمونه ورته متوجه وي. د هر ځل وقف کولو سره غواړي چې هغه حکم هلته څه شی کړي عملي کړي. واضحه شو؟ یا مثلا یو کلمه ده هلته وقف بالاسکان هم شته وقف بالروم هم شته وقف بالاشمام هم شته. هغه موقوف علیه حرف چې په هغې باندې پیش وي هلته اسکان هم کېږي روم هم کېږي اشمام هم کېږي. لکه مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا نستعینو دی موقوف علیه حرف نون ده او نون څه شی لري پیش لري. اسکان روم او اشمام شاګرد ته ښودل غواړي نو څنګه به کوې خو وقف به کوې نه به ښودل کېږي که نه. یو ځل وایې ایاک نعبد و ایاک نستعین. ګل ته زما هدف مد نه ده ګوره د مد خبره مخکې ختمه کړه. اوس د وقف خبره ده اسکان او د روم او د اشمام اگر که دا موږ نه دي ویلي خو عمل کې درته ښیم چې د وقف انتظاري کوم ځای کې کارېږي. دلته ما اسکان وکړو. اسکان ویلی کېږي متحرک حرف ساکنول او هلته ودرېدل او سا او اواز قطع کول. دا به وروسته تعریف کې راځي انشاءالله خپل ځای کې بیا پرې خبره کوو. اوس دوهم ځل په دې پیش کې روم هم کېږي او روم وایي چې شته روم د حرکت درېیمه برخه باندې تلفظ کولو ته ویلی کېږي یعنې مکمل نه ساکنېږي. نو دلته دویم ځل بیا وایم تر څو روم پې عملي کړمه ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو لږ غوندې صحیح شو. او بل اشمام هم کېږي ځکه پیش ده او پیش کې اشمام ده. نو اشمام څه ته وایي؟ اشمام وایي دې ته چې آواز به پکې نه وي خو په شونډو کې به د پیش طرف ته اشاره موجود وي. ایاک نعبد و ایاک نستعین دې ته اشمام وایي. نستعین آواز نشته
دلته آواز پکې پیدا شو خو دلته واو ترې نه جوړېږي نستعین به ترې نه جوړ شي بیا آواز به قطع کوې آواز به قطع کوې صرف په شونډو باندې به اشاره کوې چې ستا د مقابل پوه شي چې دلته څه چل خو شته شونډې چټي راونه وتلې دا اشمام عملي شو دلته پوه شو په خبره باندې یا دا خو ساده موضوعات دي که نه زموږ د قرات په داخل کې کله کله یو څوک د قرات 7 کړی 10 کړی یو ځای کې یو آیت یو قرات امام حفص داسې وایي امام نافع داسې وایي امام مکی داسې وایي شاطبي داسې وایي صحیح شو دا قراتونه دي هغه د قراتونو عملي کولو دپاره وقف کوي خبره ورسېدلې نو دغسې وقفونو ته څه ویلی کېږي وقف انتظاري یو وقف انتظار د بل حکم دپاره بیا وقف انتظار د بل حکم دپاره د مختلفو احکامو د عملي کولو دپاره چې کوم وقفونه کیږي دته ویلی کېږي وقف انتظاري واضحه شو انشاءالله دوهم وقف اختباري وقف اختباري اختبار امتحان ته ویلی کېږي ازمیخ ته ویلی کېږي د یو چا امتحانول په چا باندې ازمیخت کول دې دپاره ته وقف کوې چې ته په دې پوه شې چې د آیات چې ما څنګه ویلې دا بل هم داسې ویلی شي او که نه یو استاذ ده شاګرد ته درس ښیي شاګرد ته درس ښیي په درس کې هغه دا کتل غواړي چې دلته مثلا د آیات چې ما وویله دا زما شاګرد ما غوندې ویلی شي او که نه شي که نه هغه ځای د وقف نه وي لکه مثلا وایي قد اوس قد دال ساکن ده خو د وقف ځای خو نه ده که نه هغه ته دلته ځکه سا او اواز دواړه قطع کوي چې دا بل هم قد ویلی شي او که نه شي ویلی که قده یې وایي ته ورته وایه قد افلح هغه وایي قده افلح قده نو قده نو ته قد نه قد دلته تا وقف د څه شي دپاره وکړو یو چا د پوهولو دپاره یو چا د پوهولو دپاره یا ته ځکه ودرېده چې هغه ووایه چې هغه وازمایې چې هغه هم صحیح ویلی شي او که نه شي ویلی یا ته وایې یا یې په چا وایې ته یې وایې چې تر څو زده یې کړي هغه نه اورې تر څو امتحان پرې وکړي وی ازمایې ازمیښت پرې وکړي چې هغه کلمه چې دا زه څنګه تلفظ کوم دغه شان تلفظ پرې کولی شي او که نه شي کولی دغه شان وقف ته ویلی کېږي وقف اختباري وقف اختباري هغه وقف ته وایي کله چې یو قاری یو تلاوت کوونکی د قرآن کریم د الله تعالی د کتاب یو لوستونکی په داسې یو ځای باندې یو کلمه کې وقف وکړي چې هغه د وقف ځای نه وي هغه د وقف ځای نه وي البته نو چې وقف ځای نو ولې کوي د دې دپاره وقف کوي چې د یو چا سوال څه شی کي او پوښتنو ته ځواب ووایي د وقف ځای نه ده خو هلته پوښتنه پکې پرته ده تشریح کول غواړي ته دې دپاره ودرېږي تر څو هغه پوښتنې چې په دغه ځای کې دي هغه لکه زموږ اجرا په جریان کې اجرا چې کله کوو یو ته وایم دلته ودرېږه ما کې څه دي دلته زه څه کوم سوال کوم پوښتنه کوم ازمیخ کوم هغه وایي دلته حرف مد راغلی زه ورته وایم نه ښه نو ولې بیا د ولې جواب څه کوي هغه جواب وایي دلته حمزه وصلي ختمه شوې نو ولې هغه څه شی کوي جواب وایي دلته اظهار کیږي نو ولې نو دا ولې سره هغه پوښتنه چې په دغه ځای کې مطرح دي د ولې تر شا هغه څه کیږي جوابیږي صحیح شو نو دا پوښتنه یا ته کوې یا تا نه کیږي که استاد نه کیږي هغه امتحان کوي که شاګرد کوي هغه وضاحت غواړي یعنی مطلب دلته دا شو د یو چا امتحانول لپاره وقف کول یا یو موضوع د واضح کولو دپاره چې کوم وقف کیږي نو هغه ته ویل کېږي وقف اختباري لنډ او خلص خبره دا ده دغه دواړه وقفونه وقف انتظاري او وقف اختباري دا دواړه هغه وقفونه دي چې دا په صنف کې پکارېږي چېرته پکارېږي په صنف کې پکارېږي د تعلیم او د تعلم په میدان کې پکارېږي د استاد او د شاګرد ترمنځ څه کېږي
پکارېږي. استاد او شاګرد سره اړم دي نو استاد یو قانون وایي شاګرد یې عملي کوي, شاګرد یې وایي استاد ورباندې نیوکه کوي, استاد یې باندې د مزید وضاحت دپاره د مزید د پوهې دپاره هغې باندې مختلف قسم سوالات کوي. نو دا دواړه امتحانونه وایم زه, دا دواړه وقفونه, وقف انتظاري او وقف اختباري, دواړه هغه وقفونه دي چې دا د تعلیم او د تعلم په میدان کې دنه څه کېږي, کار اخیستل کېږي. یعنې دا په عادي حالاتو کې نه وي, دا په عادي حالاتو کې نه وي, دا دغه شان په صنف کې وي. شاګرد ته نوی سبق ښي, نوی سبق هلته د وقف ځای معلوم ده, خو ته بې ځایه وقف کوې. بې ځایه وقف ځکه کوې چې شاګرد په یو قانون باندې پوهول غواړي. صحیح شو. یا شاګرد وایي ورته ودرېږه, دلته دې ولې دا کار وکړو, دلته بیا ته څه کوې, ازمیخ کوې. دا کم کار چې وکړو, کله کله موږ اظهار وکړو خو پېژنو نه چې دا اظهار ده, ولې ادغام کېږي, هلته کړی به اظهار وي. صحیح شو. که ورته چیرې ده وایي دا مد منفصل ده, او هلته منفصل نه وي, غږ پرې وشي دا ولې, بیا وایي چې دا خو مد عوض ده. نو دې نه معلومېږي دا توکلي یو کار یې کړی ده. استاد چې دا مخه یې نیسي, ودرایي یې, بې ځایه وقف ته یې مجبوروي, هغه دې دپاره کوي تر څو یو قانون ورته څه شی کړي, تشریح کړي او په قانون باندې څنګه شي, پوهه شي. نو دغه شان وقفونو ته څه ویل کېږي, اختباري. دا دواړه وقفونه انتظاري او اختباري مربوط د کوم ځای شو, د صنف, د استاد او د شاګرد ترمنځ. او دا مهمه نه چې استاد او شاګرد خامخا دې په صنف کې وي, په لاره کې هم کېږي, لاره کې هم کېدی شي. صرف مطلب مې دا دی چې د تعلیم په ډګر کې, تعلیم په میدان کې, د زده کړې په میدان کې د دواړو وقفونو څخه اکثره کار اخیستل کېږي. صحیح شو. نو دا دواړه وقفونه خلاصه همدا شو چې دا په عادي حالاتو کې دنه کار نه اخیستل کېږي, بلکې د تعلیم او د تعلم د زده کړې په میدان کې دنه څه کېږي, کار اخیستل کېږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.